پته چې ما د خپل ژوند پروا نه دی کړې، ما خپل د مور او پلار اوسه پورې خدمت کړې او لګیا یم کوم. بالکل. خو زه څه وایم جبرائیل الله دې سزا ورکړي او د ده په کور کې دې الله همدغه حالات جوړ کړي چې ده ته پته ولګي چې یاره دا کمنټ ما کړی و د دې څه پیدا وه یا د چا زړه مې مات کو او ښایسته لباس او ځان ښکاره که او داسې وکړه او داسې وکړه. ما ته چې په یو حال کې دې هم نه پرېږدي، که خاندي هم دې نه پرېږدي، که جاړي هم دې نه پرېږدي. یاره تا ته خو زه خبره ډېر بدقسمت یم. مړه یاره ښه ښکاره شه خبره درته کوم که نه سپنا کله کله سخت د ژوند نه تنګ شم. بس خبرې ته غوږ کښېږده مړه یاره زه څه درته یایم. سپنا 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 ای خدای در باندې دستونه ولګوه. بس چې مړ شم خلک خبره واوره وایه. راشه یار زه داسې یم وایه غږېږم. خلک ولې خفه کوي؟ ته راښکاره شه که نه یار خبره درته کومه یار. اواز دې راځي که تا له نه؟ اوس انګلیش نه درځي ته ځان ځکه پټې انګلیش کې درڅه غږېږم ته راښکاره شه. نو نه راځي څه وکړم بس. تا له اوس انګلیش نه درځي ته زما د انګلیش نه تښتې اوس خبره واوره. سپنا You are thank you. سپنا You are thank you. سپنا سپنا ګوره څه را باندې وې خبره واوره وایه که نه؟ چې انګلیش نه درځي خو جواب په انګلیش کې مه راکوه خو پښتو کې راکوه که نه. جلال الله بندوم. خبره واوره زه راښکاره شه یار You are thank you. وایم تhank you. ښه زه لایف بندوم صحیح ده. خبره ښکاره شه یاره لای بندې ده تی سر بندې زما څه زړه خفه شو. ښه ته راښکاره شه نه خو غږېږه غږ دې راځي که نه؟ منه یاره غږېږه او غږېږه دا تی سر زه یم راښکاره شه خبره درته جلاله خلک ولې خفه کوي؟ زما سترګې سرې شوې. بس ته غږېږه ستا غږ راځي. غیرت یې راشي کمنټو کې بس تو بیت خبره واوره ته ښکاره شه که نه خبره درته کوم. ښکاره شه خبره واوره You are thank you. وایم thank you. I'm thank you. Your مشکل ہے نه نه هغه د پلار دپاره ما خبرې وکړلې که نه دې کې خلکو کمنټ شروع کړو په هغې زما ته زړه خفه کړو. یاره نو څه لیکې دا خلک تا ته نه دي معلوم ښه درته معلوم دي چې څوک څه یایي څوک څه وایي مه کوه خبره او بیا که داسې خبره چا کوله ډایرکټ یې میوټ کوه یا یې بلاک کوه. تا ته پته ده دا خلک ګوره دنیا داسې ده که نه دا دنیا چې هسې د سړي د خولې نه خبر وباسي بیا پرې ریشخند کوي. د سره له داسې خلکو خبرو ته متوجه کوه مه ورته پام کوه مه له داسې خلکو سره خبره شي کوه پرېږده یاره هر څه به الله پاک وکړي. دا دومره کارونه الله پاک وکړه که نه دا به م الله پاک وکړي. کله چې چا څه د مور پلار دعا وي که نه هغه په غرونو مزلې کوي په اوارو یې نه کوي. اواره مزل هغه الریډي کوي هغه په غرونو خیږي پوه شوې. دا هر څه به الله پاک وکړي هر څه. خبره ډېر بدقسمت یم مړه یاره ښه ښکاره شه خبره درته کوم که نه سپنا کله کله سخت د ژوند نه تنګ شم. بس خبرې ته غوږ کښېږده مړه یاره زه څه درته یایم. خبره واوره وایه که نه؟ سپنا ته ښکاره شه یاره چې ښکاره نه یې بیا زه خبرې نه کوم چا ته وکړم. ستا غږ راځي ما ته وایه ته ښکاره شه سپنا 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 خبره درته کومه یار خبره واوره دې خوا راښکاره شه اواز دې راځي که نه؟ یاره ته ښکاره شه لږه یار کمنټ وګوره که نه وي په پلاک ځان وغه حتی د دې خبرې ته وګوره دا انسان دی دا مسلمان دی دا دی چې شی نه پوهېږم. ګوره زه تا ته یایم که نه کیدای شي د ده د کور دا داسې بېغیر سړی دی ته وګوره چې داسې کمنټ کوي که نه چې نور دې هم زړه خفه کړي. ګورې د ده به د خپل کور دا حالات وي که نه دی به کیدای شي داسې کارونه په خپل کور کې خپل خور مور سره کړي ځکه دا دنیا ورته داسې چا په کور معلومېږي. کې کوم حالات یې هغه به ګوره اوس زه نه غواړم چې تا داسې خفه پرېږدم ولې زه داسې یو کس نه غواړم د ده به کور کې دغه احوال چې څوک څنګه کمنټس کوي د هغه به په کور هغه احوال ځکه هغه ته مور پلار ده ته ورور خور دغه حالات ورښودلي د چا په خبرو کې مه اوسېږه زه تا ته خبره کوم یاره خبره واره ما ته چې په یو حال کې دې هم نه پرېږدي
که خاندي هم دې نه پرېږدي، که جاړي هم دې نه پرېږدي. یاره تا ته خو که جومات ته لاړې بیا به وایي ځان نه دې ملا احساس کړی، که روژه دې ونیوله وایي ده ته وګوره او که وایي دا اوس ګوره وي په حیا کښېنه، حتی زما مور او پلار، زما کور، زما فیملي، زما خرچې ته پوره که زه به په حیا کښېنم، ځکه چې تا ته زه اوس بې حیا ښکارم. ګورې ما ته وګوره دا چې خلک ته دومره حیادار یې او دونه ښه انسان یې که نه، نو بیا داسې کار وکړه چې ته زما نه پوښتنه وکړه چې ته څه ضرورت لرې. ګوره سپنا زه دې پوهېږم دوی صرف ډوزو ته راغلي دي خو پته دغه ده چې ډوزي ونی دا ډوزماران ما ته معلوم شوي نه دي. دوی هغه چاته ووایي چې په حیا کښېنه چې په هغه روډونو ګډېږي، بې جامو دي، په لایف کې کنځلې کوي، د هلکانو په شان ته کنځلې کوي او نشې کوي، ګیلاسونه راخلي، شرابونه څښي. هغو ته ولې نه وایي؟ هغوی ته وایي ګوډ او ښایسته لباس او ځان ښکاره کړه او داسې وکړه او داسې وکړه. کم خلک له مجبوریته ناست دي، کم خلک ته له کور نه مسلې مسایل دي، خلک راځي او په دې بې غیرت په دې کمنټ باندې مې دومره د زړه خفه شوي په پلار باندې ځان وغایه. دا د دې خبره ده. په دې کمنټ باندې مې دومره د زړه خفه شوي په پلار باندې ځان خبره ده. بس دا به ګوره دا به د کور تربیت دا ځان ته پښتون وایي، دا نه مسلمان دی، دا نه پښتون دی چې هر څوک دی الله دې سزا ورکړي او د ده په کور کې دی الله همدغه حالات جوړ کړي چې ده ته پته ولګي چې یاره دا کمنټ ما کړی و د دې څه پیدا وه یا د چا زړه مې مات کو. سپنا ای سپنا ما ته وګوره. سپنا جی وایم ته ښکاره شه یار، زه تا ته خبره کوم، ته ښکاره شه. ای سپنا جی وایم ښکاره شه مړه، خبره درته کومه که نه یار. څنګه ویلکم خبره یاره خو دې خلکو تنګ کړه. سپنا ما ته وګوره، ما د چا په قصه کې اوسېږه. ما ته وګوره داسې سخت حالات وو چې کومې قصې ته ماته کړي دي الله پاک په خیر خیریت سره ویست. دا دومره سخت نه ده، ګوره صحیح ده. ګوره چا سره چې د مور پلار دعا یې که نه الله پاک ورته ټولې مسلې حل کوي. چا ته چې د فیملی نه دعا یې، چا چې بده خبره نه کړي، چا چې بد الفاظ نه استعمال کړی، چا چې بد کار نه کړی، چا چې ټول عمر ښېګړې کړي وي، چا چې ټول عمر د خیر خبرې کړي وي، چا چې ټول عمر د یووالي خبره کړي، چا چې ټول عمر د بل دپاره منډې کړي، چا چې بل دپاره جړا کړي، چا د بل دپاره خفګان کړی. د الله پاک په امتحان راولي خو بیا داسې نه کوي چې الله پاک په هغه امتحان کې ناکام کوي. په هماغه امتحان کې الله پاک کامیاب کوي، خو هسې ګوري چې شکر وباسي که نه، یا د ما نه غوښتنه کوي که نه، یا دې سخته کې زما نوم اخلي که نه. الله پاک وایي زه په انسان باندې کله هم زیاتی نه کوم. بیماري پرې راولم خو داسې نه چې د هغه د وس نه باري، غریبي پرې راولم خو داسې نه چې د هغه د وس نه باري، تکلیف پرې راولم داسې نه چې د هغه د وس نه باري. زه ورسره بېرته هیلپ هم کوم، زه بېرته صحت هم ورکوم، زه ورسره چاته پاتې هم نه راولم. خو زه دغه انسان ټرای کوم چې ای انسانه دغه وخت کې ته ما یادې که نه. دا ټولې مسلې به الله حل کړي. دا را پیدا کړي دا مسلې چا دي؟ الله. ګوره همیشه چې هغه سختۍ د ښه انسان سره کېږي، هغه مسلې د ښه انسان سره کېږي. ګوره زه تا بد انسان سره سم نه کېږي. خو ښه انسان سره چې کله داسې حالات راځي د هغه ګناهونه پرې معاف کوي، د هغه رجوع ځان ته کوي، د هغه توبه ځان ته کوي، د هغه توبه قبلوي، د هغه پام ځان ته رړوي. دا دنیا ده، د چا په خبرو پسې مه ځه. سختې الله پاک ګوره سختې څه شي له راولي؟ د انسان معلومات دپاره لرې کوي. ولې؟ وایي د شکر ویستو، توبه یې ویستله، د ما نه یې مرسته وغوښته، د ما پکې دعا. یا جلاله هغه خبرې دې په خپل ځای ټیک دی. ښه پوهېږي چې دا څرنګه خلک کمنټ کوي، په دې ماته افسوس راځي ځکه چې زه داسې یو انسان نه یم. که مونځ وی مونځ کوم، مثال وظیفه زه کوم، سبق زه وایم، سهار وختي قرآن ته زه پاسم، بیا ولې زه داسې پریشان شم؟ ګورې زه تا ته وایم که نه، د پخوا د وختو نه ته ګوره امتحانونه په پیغمبرانو راتلل، امتحانونه په اصحابانو راتلل، حتی چې هغوی په مکه کې وو، حتی چې هغوی به تهجد کول، هغوی به نفلونه کول، هغوی به الله پاک ورته ښکاره امر کو براه راست. جبرائیل امین به ورله رالیږي وایي امر کوه، کومه خبره درله وکړو، کوم سوال د قبول کو،
حتی دی پوری نبی علیہ السلام لا خدای ته پته چې ما د خپل ژوند پروا نه دی کړې، ما خپل د مور او پلار اوسه پورې خدمت کړې او لګیا یم کوم. بالکل. خو زه څه وایم، جبرائیل امین نبی علیہ السلام لراغه وي که غواړي چې دا د مکې دا ګر چاپېره غرونه دا د سرو کوم نه نبی علیہ السلام ورته څه ویل، وایي نه ما دنیا نه ده پکار. او کوپارو ته وګوره څه به کول، څومره روپۍ ورسره وي، د هغوی د خزانو چابیانې به پوخانو ګرځېدې، دومره زیاتې خزانې به وي، خو سختې به په چا وي؟ په مسلمانانو. د